السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو فیسبوک، میسنجر، واتس اپ نن سبا هر یو کس استعمالوي. مخکې له دې چې تاسو په واتس اپ یا په فیسبوک کې خپل پروفایل تصویر یعنی خپل عکس بدل کړئ، دغه یو ورکوټ غونډه اپلیکیشن دی، هغه انسټال کړئ، ګورئ چې څه کیږي. دوستانو لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، اول اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، بیا خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال کا اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دا چې دا اپلیکیشن سپیشل د واتس اپ لپاره راغلی دی او د فیسبوک لپاره راغلی دی، دا نور په یو کې هم کار نه کوي. دوستانو دا چې کله هم تاسو خلاص کړو، تاسو به داسې ډېر زبردست ښکلي بیک ګراونډونه راځي. بالکل تاسو تصویر پکې داسې خپل عکس پکې جوړوی چې تاسو ته هېڅ د ایډیټینګ حاجت نشته دی. دوستانو دا وګورئ، الریډي دلته یو عکس موجود دی. تاسو کولی چې دلته خپل عکس واچوئ. عکس څنګه اچوئ؟ دلته راشئ دوستانو، دلته ګوره تاسو ډایرکټ د سیلفي نه موستی شئ، دا کراپ کولی شئ، فیډ کولی شئ. دغلته به راشئ، په دې کلیک کړئ او تاسو به خپل ګیلري ته لاړ شئ. چې کله هم خپل ګیلري ته لاړئ نو تاسو چې کوم یو عکس غواړئ همغه عکس دلته به آل باندې کلیک کړئ. کوم یو عکس چې تاسو غواړئ همغه عکس راواخلئ او همغه عکس تاسو ته ښکلي کړئ. زه اوس تاسو لپاره داسې یو ستاسو صرف د پوهېدلو لپاره دغه یو عکس اخلم. نو ګورئ دوستانو، لږ شانتې وخت نیسي، صبر وکړئ. دا وګورئ ډېر زبردست ښکلي بیک ګراونډونه دي. نو دا وګورئ عکس پکې راغلو. نو ګورئ هېڅ تاسو د ایډیټینګ حاجت ورته نشته دی. ډېر یو زبردست، ډېر یو خوندور. دلته وګورئ دوستانو، ډېر په دا خبره په زرګونه بیک ګراونډ به تاسو دلته پیدا کېږي. په دې کې دا وګورئ، دلته تاسو راشئ، ډېر زیات دي، ډېر زیات دي. بالکل یعنې چې تاسو به بیخي ته خبره هم نه، ځان به ته هم نشئ خلاصولی. لږ شانتې دا وخت نیسي. نو ګوره ډېر زیات دي، څنګه چې تاسو خوښوئ. صبر ګوره که تاسو دا ډاونلوډ کول غواړئ خپل ګیلري ته، نو دا ووهئ، دا ډاونلوډېږي هم. او ګوره ډاونلوډ. او که چېرته تاسو دې ځای نه شیر کول غواړئ، دغه شیر ساین ووهئ. ګوره په فیسبوک کې شیر کوئ، واتس اپ کې شیر کوئ، سټوري د اکثر د سټوریانو دپاره څوک هغه کوي، پروفایل پکچر پک دی، کور فوټو پک دی. دا وګورئ واتس اپ، انسټاګرام، په هر یو کې تاسو دا استعمالولی شئ. ډېر خوندور اپلیکیشن دوستانو. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښ شوي، امید در سره حتما لایک کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.